د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. دومره خبره دا ډېره مهمه ده چې افغانستان له 40 کاله جنګ او تکلیفو او قربانیو او هجرتونو وروسته ډېر زیات دې ته اړتیا لري چې څنګه ولسونه سره نږدې شي، څنګه لرې فکرونه سره رالاند شي، څنګه دښمنۍ یا ورکې شي یا راکمې شي. نو په دغه برخه کې بیا دغسې ځوانان لکه تاسې چې بیا قلم هم ولري او ژبه هم ولري او بیا قلم و ژبې سره لاسرسی هم ولري، نو داسې خلک بیا ډېر خدمت کولی شي. اوس تر ټولو لوی مشکل دا ده چې یو د بل تصویر یو بل ته ډېر غلط وړاندې شوی دی. یو طالب 20 کاله مخکې یوه پېښه شوې ده، حادثه ده پېښه شوې ده، یا ظلم ځینې شوی، یا زیاتوب ځینې شوی، یا سهو ځینې شوی، یا قصدن یو کار کړی، خو هماغه یو شی د سند دپاره 1000 وارې نه 1 لک وارې کته پورته کېږي. ما په یاد دی موږ له کابله سره راووتلو، نو په دې وخت کې بل شی خو نه وو، چېرته به غلي وو، نو مسلسل مې راډیو اورېده. نو 2 راپور مې واورېدل، ډېر تعجب مې وکړو. د امریکا غږ یو راپور و، هغه ویل چې د افغانستان شمال ته ملخان راغلي دي او کښتو ته ډېر زیان رسولی دی، او د افغانستان شمال هغه سیمې وې چې تر طالبانو تر تسلط لاندې وي او طالبانو داسې کړي دي او داسې کړي دي او داسې کړي دي. د ملخانو او د دغه ارتباط سره ورکول. بل وایي بل راپور غالبا بي بي سي نشر کو، ما لیکلی یم، خو اوس مې هغه دغه یې د منبع غالبا بي بي سي، اوس په کابل کې واوره وسوه او خو د واورې څه خبره وکړه چې دا دومره واوره وسوه یا دومره یخني ده، او کابل کې خو تر دې مخکې طالبانو داسې خلک واورو او داسې ظلمونه یې کول او داسې کول داسې کول، واورې ته او طالبانو ته سره تماس سره ارتباط سره وکړه. نو داسې په نورو برخو کې دا هر څه داسې شوي دي چې طالبان خلکو ته خدای نخواسته لکه بیخي د یو بلې دنیاګۍ خلک سي، یا د دې ولس خلک وي، او یا خدای نخواسته د خلکو په حقوقو نه پوهېږي، او هر دا داسې هلته عملا که طالبان د خلکو په فکر او د خلکو په مزاج او د خلکو په دود او دستور نه پوهېدی، نو بیا خلکو دومره نزدېکت هم نسوی ورسره کولی، دومره غېږ هم نسوی ورته خلاصولی، او دومره د دوی سره قرباني هم نه ورکوله. بل یو غټ تحول راغلی ده، مثلا د امارت په وخت کې موږ بدخشان نه ده فتح کړی، بدخشان ته موږ نه دي تللي، موږ ځینې نورې داسې سیمې دي چې هلته په هغه وخت کې مجاهدین نه دي تللي، خو اوس هلته په زرهاوو ځوانان راپورته شوي دي، یو تحول ده، او هلته د امارت په نامه باندې قربانۍ هم ورکوي او دفاع هم کوي او فتوحات هم کوي. اوس هغه وخت نه ده چې له کندهاره یا له هلمند تشکیل لاړ شي جوزجان ته یا مزار ته یا سرپل ته یا کندوز ته، بلکې د خونزاده صاحب په یوه اشاره باندې د جوزجان او د سرپل خلکو د داعش ډېره لویه فتنه وه، ډېر لوی قوت یې و، ډېره سخته غرنۍ سیمه یې نیولې وه، حکومتي ملاتړ ورسره تقریبا په 4 شپو عملیاتو کې هغه سیمه خلاصه کړه. نو دغه شیان حقیقت دی. په دې کې دغسې خلک لکه تاسې چې الله تعالی استعدادونه درکړي دي، الله تعالی قلمونه درکړي دي، الله تعالی د رسنیو امکانات په لاس کې درکړي دي، په دې کې ډېر رول لوبولی شي چې څه حقایق وي هغه له خلکو سره شریک شي. اوس ګوره د حقیقت زه تاسې ته یو مثال وایم. په کابل کې تاسې پېژنئ متین بیګ په نامه باندې تقریبا لوړپوړی چارواکی دی، دا دلته د دوحې کانفرنس ته راغلی و، بیا مجلس سره وکړو، سره کېناستو، بیا ما ورته ویل بیګ صاحب یو قول خو راسره وکړه، وایي څنګه مال که چیرې سوله راله بیا که زه ته ښار ته درغلم، بیا وایي ښه ازبکي پلو راته پخوي او وطني چرګ به راته راغلی، ته لاس راکړه وایي قول. داسې به څوک ولیدل وایي ما خو به متقي صاحب یو قول دا دی. بېرته ولاړ کابل ته، کابل کې له خلیلزاد سره لیدل، خلیلزاد بېرته دلته دوحې ته راغی، نو خلیلزاد وویل چې متین بیګ ویل چې متین بیګ خو نو پلار یې یو کال مخته یو پېښه کې وصل شوی دی، چې متین بیګ ویل چې که کابل چېرته له طالبانو سره سوله وکړي خو زه به جنګ کوم. خو اوس چې زه دوحې ته ولاړم خو دا خلک مې ولیدل، اوس مې هغه فکر بدل شو. یعنې دې مطلب دا ده چې دا چا لیدلي نه یو، هغوی یو رقم فکر کوي چې بیا موږ وویني نو بیا بل رقم فکر کوي.
بله خبره دا ده وایي یو سړي کور اور اخیستی نو پخوا خو دا کورونه په لرګو په خاشو په کېړو په دې باندې پروت نو سبا چې راغلی د کور ته یې کتلي دي نو بام خو رالوېدلی د ټول ایریا سوی د دیوالونه یې داسې سر سر سوي دي پاخه سوي نو بیا ویل دي وایي بام که مې وسو دیوالونه خو مې ښه پاخه شو نو زه هم په موږ که تکلیفونه تېر سو که هجرتونه راغلو که کړاوونه راغلو الحمدلله د امارت کې ملګرو د مسؤلینو ښې تجربې وسوې عملي تجربې وسوې حتی اکثرو ملګرو وخت نه ده ضایع کړی په علمي برخه کې پرمختګ وکړو ډېر ملګري اوس په هغه وخت کې طالبان وو خو اوس فارغ ملایان دي په هغه وخت کې نوره مطالعه د تاریخ او د نورو برخو نه لرله اوس الحمدلله مطالعې وکړې نو دا مې ښه پرمختګ دی او دا هم له دې سره مرسته کوي چې موږ څنګه د افغانستان د نورو خلکو په مزاج باندې ځانونه پوه کړو څنګه نور خلک رانږدې کړو دې نتیجې ته موږ هم رسېدلي دي چې افغانستان په یوه ډله یا په یوه فکر یا په یوه قشر یا یوازې په تعلیب یا یوازې په محصل یا یوازې په د قومي مشرانو یا په نورو خلکو نه جوړېږي دا ټول چې لاس سره ورنکړو دا دنیا کې چې ګرځو د دنیا حکومتونو تاسې دا قطر ته وګورئ چې په څومره سړکو ګرځي هلته کار شروع کړی دی یو ځای ورترمیموي یو ځای ورترمیموي د خلکو لاس هم سره ورکړی دا وطن او دا خاوره خپله ګوري نو الله تعالی دې موږ تاسو ته هم توفیق راکړي ملا صاحب تلواري خبرې ډېرې نه اوږدوم نو چې دغه برخه کې څومره کار کېدای شي موږ داسې نه وایو چې تاسو نو هلته تعلیمنامې چاپ کړئ او هلته نه موږ وایو چې څه شي حقیقت په حقیقت باندې سره پوه شو په څه رقم دا ولسونه سره نږدې شي په څه رقم دا مشکلات حل شي په څه رقم دغه پردی ظالم یرغلګر چې دا څومره ظلم کوي څومره وحشت روان دی دې ته د پای ټکی څنګه کېږدو او څنګه نور دغه کړاوونه پای ته ورسېږي چې ځوانان هم د یو ګولې مړۍ د ګټلو دپاره د مایانو خوراک خارج ته سفرونه کوي د خپل ملک حاصلات دلته تاسې په دې قطر کې به دا هوټل کې به مختلفې میوې خوړلي خو په یوه باندې هم د وطن د میوې مینه نه یې ماته سوې موږ تاسې میوې هلته په وطن کې په پټو کې ورسوي د دې لاره نشته د دې یو سرپرست نشته چې د خپلو خلکو ته د هغه د لارې ګټلې روزي ته یو بازار پیدا کړي نو الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې له دغو تېرو ترخو تجربو نه ګټه واخلو او څه نه څه موږ فکر کوو داسې نه ده چې اوس په نورو خلکو کې نور تحول نه ده راغلی زموږ اندازه دا ده چې په نورو جهاتونو کې هم دا تحول راغلی د محدودو خلکو ماسې وه چې طبیعتونه یې د نورو هېوادو دي یا ګټې د نورو سره تړلي دي کوم خلک چې په افغانستان کې اوس هغوی هم اوس اکثره دې نتیجې ته رسېدلي دي هغه پخواني فکرونه نشته ورسره چې منظرما ټوله دماغ او له موږ سره هم دا فکر نشته نو زه فکر کوم دا یو ښه پرمختګ دی چې سوی ده الله تعالی دې وکړي چې اوس د دې مفاهمې ساحه پراخه شي او دا خلکو په مابینځ کې قرب راسي او هغه څه متل یې کړی وایي وینه په وینه نه پرېمنځل کېږي د دوستم زوی دلته راغلی و دعوتنامه کې موږ لیکلی وو په ډېرو مجاهدینو په ډېرو ملګرو باندې خبره درنه وه خو دلته څنګه کوم مجلسونه ورسره وکړو دلته مو چې ګورئ تا پلار په لاس باندې څومره انسانان وژل شوي دي کېدای شي په زرهاو نه په لسهاوو زره خو د تا د پلار په پلوي کې هم د تا قومیان وي تا قریبا په زرهاو قتل شوي دلته شوي نو ته کوشش وکړه د یو ځوان د یو نوي د تعلیم یافته ځوان په حیث باندې د خپلې کورنۍ رخ نور بدل کړه نور په د خپلو کورنۍ رحم وکړه ته یې فرض کړه که ته فتوحات هم کوې ته بیا نظامي کار ته هم لاس اچوې سیمې هم لاندې کوې او مخالفین هم وزن خو د تا نه موږ سره وزن کېږي هېڅ چېرته داسې نه ده پېښه سوې چې یو چا دې فتوحات کړي او دی د نو روغ پاته سوی نه دواړه طرفه تاوان به دواړه زغمي خو بیا به یو طرف غالبي بل به مغلوبي نو ما ورته ویل ته کوشش وکړه د خپل کورنۍ روح نور بدل کړه د تکلیفه اخلاص کړه نور دغه مرګون نه و د ولس په قتلولو کې ما استعمالوه خیر دې وي چې خبره ښه په ورین تندې واورېدله نو هغه خلک چې زموږ سره دلته لیدل دي بېرته هغې خواته دغه نه ده کړی مخالف نظر یې شکر نه ده ښکاره کړی حتی تاسې به په یاد په هرات کې د جمعیت اسلامي غونډه وه نو هغه کسان چې زموږ سره په ماسکو په دوحه او په نورو ځایو کې لیدلي دي د هغوی یو رقم نظر و چې هغې ورسره لیدلي دي غالته خبریالانو په وړاندې بیا بل ډول نظر نو نور خو عاقلان را اشاره کافي ده نو خبرې نه اوږدوم خدای تعالی مرګ کله راوله الله تعالی هم بیا په خوشحالۍ سره یو ځای کړي او شکر ده چې بیا داسې وخت راغی چې دا زمینه مساعده شوه چې یو بل سره لیدای شو یو بل ته ورتلای شو یو وخت یو بل ته ټلیفون کدر نه سوی کولی رابطه هم نه سوی سره کولی نو خدای تعالی دې نور هم دا حالات ښه کړي او الله تعالی به یې ښه کړي انشاءالله
خدای مو ونازه.